د افغانستان نوموتی انقلابي او حماسي شاعر مطیع الله تراب چې تېره شپه د زړه د حملې له امله وفات شوی و، جنازه یې نن په ننګرهار کې ادا او خاورو ته وسپارل شوه. د نوموړي په مړینه د اطلاعات او کلتور وزارت مولوي ذبیح الله مجاهد او نورو لوړپوړو مسؤلینو ژوره خواشیني څرګنده کړې. د پنجشیر د کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوي 2215 قیراته زمرد د یوې داوطلبۍ له لارې د 1,350 امریکایي ډالرو په ارزښت په داخلي سوداګرو وپلورل شول. قطر کې د افغانستان سفیر سویل شاهین د افغانستان لپاره د آلمان سفارت شارج دافیر رولف دیتر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او آلمان کې مېشتو افغان وګړو ته د قونسلي خدماتو په وړاندې کولو خبرې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ویاند مولوي احمد الله وثیق وایي چې په تېره یوه میاشت کې 600,000 کډوال له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او په پوله کې د لومړنیو خدماتو سربیره ورته په بېلابېلو ولایتونو کې ښارګوټي هم ځانګړي شوي. د ملي دفاع وزارت د مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر په لارښوونه بدخشان کې لوی پامیر لپاره د 120 کیلومتره سړک جوړېدو چارې د ملي دفاع وزارت د کاري ټیم له لوري پیل شوې. د نظامی چارو یو عرب کارپول جزیرې سره خبرو کې ویلي چې د غزې جګړه حماس جهادي غورځنګ کنټرولوي او اسرائیلي رژیم یې له هجومي حالت دفاعي حالت ته اړ کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې ته ګواښ کړی چې که په راتلونکو 50 ورځو کې جګړه پای ته ونه رسوي نو د واشنګټن له سختو بندیزونو سره به مخ شي.